په ډمې مین مولا لنډه کیسه. مولوي صاحب تاسې له موږ سره وعده کړې وه چې د خپلې مینې کیسه به راته کوئ، ځکه اوس هم په کلي کې خلک ستاسې د مینې خوږ داستان یادوي او وایي د ملا رحیم په څېر ملا دې رب په هر کلي ولوروي. آمین. دې کې راز څه دی؟ حاجي صاحب په خپله سپینه ږیره لاس تېر کړ، پټکی یې سم کړ، خپل زوی ته یې ورناره کړه: وهلکه آصفه، دا چای شو که غټه غوښه؟ ژر ژر کوه که نه. حاجي صاحب چې هر ډول کېږي، موږ نن ستاسې له خولې څخه کیسه اورو، نن راڅخه ځان په دې طریقو خلاصولی نه شئ. حاجي صاحب راغبرګه کړه: وراره کیسه به درته وکړم، خو په دې شرط چې د کیسې تر لوستلو وروسته به دا کیسه تر هر نفر رسوئ، ځکه چې زموږ خلک خبر شي چې دین هیڅکله هم یو انسان له دې څخه نه منع کوي چې یو انسان دې د معاشرې د اصلاح لپاره د یوې ډمې سره واده وکړي، بلکې دین وایي چې د معاشرې او ټولنې د سمولو لپاره د هر ډول ښو لارو څخه استفاده وکړه. چای راغلی، د ژمي یخه شپه وه، په مهمانخانه کې بخارۍ هم لګېدلې وه. د حاجي صاحب زوی د هر ځوان و مخې ته د شیدو د چای پیاله کېښوده. حاجي صاحب خپله کیسه داسې پیل کړه: د نن نه پوره 40 کاله مخکې ما مدرسه ختمه کړه، دستار مې وتاړه. زما دستار بندي ته ډېر زیات خلک راغلي وو. زموږ په کلي کې صرف یو ملا و چې هغه هم نور د مرګ په خوله کې ولاړ و. هره ورځ به ناجوړه و او پر ځای به یې په جومات کې ما جمع ورکوله. د کلي ټول خلک دې خبرې ته خفه وو که چیرې مولوي صاحب په حق ورسیږي نو زموږ په منځ کې خو د مسلو کولو، امامت کولو او جنازې کولو لپاره هیڅوک هم نشته. دا به څه کیږي؟ دا وخت نو ما په ښار کې مدرسه ختمه کړه. د کلي ټول وګړي په خوشحالۍ زما دستاربندۍ ته راغلي وو او زما مور او پلار ته یې دعاوې کولې چې د کلي لپاره یو عالم زوی وروزه او انشاءالله تر دې وروسته به زموږ کلی هم د نورو کلیو په څېر تکړه امام ولري. زموږ په کلي کې قاریان وو، خو د عالم بیخي څرک نه لګېده. وړو ماشومانو ته یې هم په جومات کې مدرسه جوړه کړې وه تر څو یو څه پکې زده کړي، خو هر نفر چې به قرآن مجید په ناظره ختم کړ نو د کلي په لانجو کې به بوخت شو. د غره نه به یا خڅ راوړل او یا به یې هم پوله پټی کاوه. هیڅ چا هم علم ته زړه نه ښه کاوه، ځکه چې زموږ هیواد او هیوادوال ټول غریب خلک دي او ټول غواړي تر څو یو 2 نړۍ ډوډۍ پیدا کړي. دا چې زه مې پلار ښار ته مدرسې ته لیږلم نو ځکه یې لیږلم چې په ښار کې به له خلکو سره هم آشنا شم او هم به خپل کلي ته له ځانه سره علم راوړم. زما مور او پلار پر ځان هر ډول سخته تیره کړه. په کلي کې به یوازې لګیا وو، کرهڼه به یې کوله، د خلکو بچو به خلکو ته کار کاوه، ګټه به یې وررسوله. خالي زه وم چې پلار په علم پسې له کوره ورک کړی وم. په هر حال ډېر به مو سر نه خوږوم. مدرسه ختمه شوه. د کلي زوړ امام صاحب ژوندی و خو جمعه یې ورکولی نه شوه، نو ځکه یې دنده ما ته راپاته شوه. زما ډېر هڅه دا وه تر څو په دې خړ کلي کې مې کم از کم 2-3 عالمان خو وروزم تر څو زموږ کلی له نورو کلیو په ښه نوم یاد شي او بل کلی مو د علم طرف ته یو څه رشد وکړي. ځکه که چیرې زه 3 عالمان وروزم نو هغوی 3 به نور 3 وروزي او په دې سره به مې خپل دین ته ډېر زیات خدمت کړی وي. زما د پلان سره سم ما په کلي کې 3 هلکان له ځانه سره په نظر کې ونیول چې د پلار یې هم د علم سره شوق و او زامنو یې هم زما شان، عزت او احترام د کلي د خلکو لخوا لیدلی و، نو ځکه یې غوښتل چې عالمان شي. په هماغه هلکانو مې کوښښ وکړ، خو په هغوی کې خدای یو عالم کړ او نور د وخت مصروفیتونو راونیول. دا هلک ډېر تکړه و. هر کله چې دا هلک له علم څخه فارغ شو نو ټول کلي پیسې واچولې تر څو دغه هلک ته مراسم جوړ کړي او وی نازوي چې نور کلیوال هم دې ته تشویق شي تر څو له خپلو بچیانو څخه عالمان جوړ کړي. مراسمو ته مو د نورو کلیو عالمان هم راوغوښتل.
هغوی هم پکې خبرې وکړې، ما هم خبرې وکړې. په دې مراسمو کې راته یو شخص وویل چې په بر کلي کې یوه ډمه ده، سندرې وایي، په محفلونو کې ګډیږي او د هغوی په کلي کې یو عالم هم شته، لیکن هغه ترې ویریږي که چیرې تاسې ورشئ او د هغه کلي خلکو او ډمې ته د سمې لارې دعوت ورکړئ نو رب به درڅخه راضي شي. ما ورته وویل محفل یې څه وخت دی؟ راته کړی راتلونکي دوشنبې ته یې محفل دی. دا مراسم ختم شول، د دوشنبې ورځ راورسېده. مور مې راته وویل بچیا زه پوهیږم چې تا ټول عمر دین ته خدمت کړی دی او نن هم د خپل دین لپاره په یو دروند کار پسې روان یې، خو یوه خبره یاد ساته، که چیرې دې د دې دین شا تر پایه کلکه ونیوه نو شاید رب درته تر دې هم لوړ مقام درکړي، او که د دین شا دې پرېښوده نو رب بیا عالمان ذلیله کوي. نه مورې خدای دې نه کړي تاسې راباندې دومره علم کړی دی، انشاءالله د دین په لاره کې روان یم. تاسې بل فکر مه کوئ، په بل څه پسې نه ځم، انشاءالله بیرته به کامیاب راستنېږم. رب دې په خیر بوزه بچیا. له مور څخه مې د خیر دعا واخیسته او له کوره روان شوم. برکلی زموږ له کلي څخه ډېر لرې و. د تګ لپاره ما سره هیڅ داسې اسره نه وه تر څو پرې لاړ شم، خو ښه و صابر کاکا یوه اسپه راکړه. د کلیوالو د کور ودان وي، په هر حالت د عالم خدمت ته ولاړ وي. تر ډېر مزل وروسته د هغې ډمې ځای ته ورسېدم. خلکو چې زه ولیدم پټکۍ مې په سر وه او د عالم په جامه کې وم، نو ټول مې خواته راغلل، په احترام یې راسره ستړي مشي وکړل. دا وخت نو داسې مهال و چې د ماښام تیاره په ختمېدو وه. تر ټولو لومړی د دې کلي د ملک کور ته ورغلم. هغه مې ښه مېلمه پالنه وکړه. ورته مې وویل ستاسې دې کلي ته د زراقه په نوم ډمه راغلې ده، هغه اوس چیرې ده؟ د دې پوښتنې سره د دې علاقې امام صاحب هم د ملک حجرې ته راغی. ما امام صاحب ته کړل قاري صاحب دا ولې؟ ستاسې په کلي کې یوه ډمه ټوله شپه نڅا کوي، کلیوال مو په غلطه اړوي او تاسې یې پر ضد هیڅ اقدام نه کوئ. قاري صاحب وویل ولا وروره ما خو ډېر کوښښ وکړ، لیکن زراقه د هیچ چا خبرې ته هم غوږ نه ږدي. موږ زنانه هم ورولېږلې او له دې ځایه یو ملګری ستاسې د ستاربندۍ ته درتللو، نو ما هغه ته ویلي وو چې امام صاحب ته ووایه تر څو د دې ډمې څه بندوبست وکړي. ښه نو دا خبره ده. ملک او قاري صاحب ته مې وویل تاسې ما ته نن د ډمې ځای راوښایئ، زه یوازې ورځم، شاید ستاسې په لیدلو هغه داسې فکر وکړي چې دوی راپسې دا ملا راوستی دی. هغوی راسره ومنله. دوی راته د زراقې ډمې د نڅا ځای وښود. زه هم ور روان شوم. لږ وخت کې ورسېدم. دلته یې یوه خیمه لګولې وه. دننه پکې ټول د کلي خلک راجمع شوي وو. زه هم ورغلم. په یوې چوکۍ کښېناستم. زراقه ډمه حیرانه شوه چې یو مولوي صاحب د هغې په محفل کې ناست دی. رب پرې ولګېد. د ټول کلي خلکو زما په طرف راکتل او یو به له شرمه مخ پټاوه او له محفله به واته، ځکه چې پوهېدل اوس به راته مولوي صاحب ردې بدې وایي. ډېر نفر له مجلس څخه ووتل. دا چې کسان کم شول نو زراقې ډمې هم په خپل ځان څادر راواچاوه او له مجلس څخه په حیا کې بهر شوه. دا چې زراقه ولاړه نو نور د کلي خلک هم له خیمې څخه ووتل. ما هیڅ چاته هم څه ونه ویل. زه هم سیده له خیمې څخه بهر شوم. بیرون ټولو کسانو خپلو مخونو ته دستمالونه نیولي وو او د خپلو کورونو پر لور یې منډې وهلې. زه هم د ملک د کور پر طرف روان شوم. هر کله چې د ملک کور ته راغلم نو ومې لیدل چې زراقه ډمه له ما مخکې د ملک په حجره کې ولاړه ده. ملک یې په ټیټ زر خبرې اورېدلې او هغه ورته ویل تاسې څه مشکل لرئ؟ ما خو تاسې ته مخکې هم پیسې درکړې وې، بیا مو ولې راپسې دا ملا راوغوښت؟ ملک صاحب ورته هیڅ ځواب ورنه کړ. دا وخت زه مهمانخانې ته وردننه شوم. ملک مهمانخانه له کوره بهر جوړه کړې وه، ځکه ورته هر سړی بغیر له ویرې رادننه کېده. ما قاري صاحب ته یو ځل مخ واړاوه. بیا مې ملک صاحب ته وکتل. دواړو سرونه ټیټ نیولي وو. نه پوهېږم زراقې ولې دې وخت کې هم زما پر وړاندې سترګې ټیټې کړې.
دې معصوم انداز یې ما ته بیل خوند راکړ. ما ورته د ملک او قاري صاحب په مخ کې وویل زراقې له ما سره واده کوې؟ هغه هکه حیرانه شوه. بیا مې ورته وویل زراقې له ما سره واده کوې؟ د هغې خوله بنده شوه، په ژړا شوه او ویې ویل قسم دی مولوي صاحب زه به هېڅکله هم بیا د چا په مخ کې ونه ګډېږم، خو که څوک رانه د عزت ښځه جوړه کړي. دا چې زما له امله دا ټول کلی خرابېږي د دې علت صرف همدا دی چې ما هېڅوک هم ځان ته نه خوښوي، صرف نڅا مې ګوري او خوند ورځینې اخلي او ځي. ما ورته کړل زه غواړم له تا سره واده وکړم، خو په یو شرط چې ته به دا نڅاوې او ډمتوب پرېږدې او د دین په لاره به روانېږې. ویې ویل کومه ښځه داسې د عزت ژوند نه غواړي چې داسې ده نو سمه ده، سبا به ته له ما سره زموږ کلي ته ځې او هلته به ما او تا سره واده کوو. د کلي ملک راغبرګه کړه. مولوي صاحب عاشق شوې که څنګه؟ دا ډمه ورور لري، مور لري، پلار لري. سمه ده د تا سره به مور پلار ومني چې ته د یوې ډمې سره واده وکړې، خو د دې ډمې مور پلار او ورور څخه هم پوښتنه کول اړین دي. او ګوره یوه خبره په یاد ولره، دا یوه ډمه ده او ډمه په ثانیو کې خپلې فیصلې بدلولی شي. ته بیا ورسره څنګه د ټول عمر رشته پالې؟ ګورې ملک صاحب د پلار ورور او مور نه به زه اجازت واخلم او پاته شوه د واده خبره، نو هغه زما شخصي مسله ده. تاسې حق نه لرئ چې زما په شخصي مسایلو کې کار ولرئ. دا شپه مې د ملک په کور کې تېره کړه. په سبا مې زراقه له دې کلي څخه په خپل آس کېنوله. د کلي ملک یو سپاهي هم راسره کړ تر څو یو ځای مو له وحشي حیواناتو وساتي. دا کلی ډېر لرې و، سخته ګرمي وه. یو وخت راته زراقې وویل زما پښو د سورلۍ پر شا خوله نیولې ده، مزل مو ډېر کړی دی، پرتوګ مې لوند دی، دلته به لږه دمه وکړو. ورسره مې ومنله. زراقه مې له آس پې راښکته کړه. هغه د یوې لاچي ونې لاندې کښېناسته. ما د خپل مور او پلار لپاره پلانونه نیول چې هغوی به څنګه قانع کوم. دا چې زه د یوې ډمې سره واده کوم، نو طبعا سبا به مې بچیانو ته اول خلک د ډمې زوی وایي، خو بیا چې به مې خیال شو نو پلار به یې عالم وي، نو داسې څه مشکل به راته نه ښکارېده. زراقې دمه وکړه او موږ یو ځل بیا خپل مزل ته دوام ورکړ. په لاره کې مې زراقې ته وویل تا ولې زه منع کړم تر څو ستا له مور او پلار ورور څخه ستا لاس وغواړم؟ هغې راته کړل مولوي صاحب صبر، هیله کوم ما ته نور مولوي صاحب مه وایئ، زما اصلي نامه رحیم دی. ته کولی شي چې په رحیم ماته غږ وکړې. سمه ده، ما ځکه تاسې خپل مور پلار او ورور ته ور ونه لیږلی چې زما والدین اوس له ما نفرت کوي. که چیرې تاسې د هغوی مخې ته ورغلي وای نو ضرور به تاسې ته بیګانۍ د ملک خبره کوله. دا چې تاسې د ملک خبره سمه ونه ګڼله، لیکن که زما د مور پلار له خولې مو اورېدلي وای شاید بیا مو هېڅکله هم له ما سره واده کړی نه وای. خو زه داسې فکر کوم لکه د جنت پر لور چې روانه یم. زه په دې خوشحاله یم چې تر دې وروسته به مې په تنګو جامو کې څوک ونه ویني، تر دې وروسته به راته څوک نه وایي چې زراقه ډمه راغله. ما چې به هر کله د خلکو له خولې دا خبره اورېدله چې زراقه ډمه راغله نو له زړه به مې وینې څڅېدلې. زه پوهېږم زما په زړه خدای خبر و، ځکه یې تاسې ما ته د فرښتې په ډول راولېږلی. په همدې خبرو کې لګیا وو چې زموږ کلی راورسېد. تر ټولو لومړی راباندې د قاري صاحب ضیاءالله سترګې ولګېدې. سلام یې راواچاوه. د نجلۍ په کتلو روان شو. نجلۍ سمې جامې اغوستې وې او ډېر ښکلی حجاب یې کړی و، لیکن بیا هم زموږ په خلکو کې دا عادت و چې د چا سره به زنانه وه نو د سلام کوښښ به یې هم نه کاوه. ځکه نو په لاره کې له ډېرو راتېر شوم. خپل کور ته راورسېدم. د آس پر اوږه ناست وم. یو ځل مې زراقې ته ولیدل، بیا مې د خپل وره شنې دروازې ته ولیدل. یو ځل مې اوږده ساه کش کړه. له آس څخه راکېوتم. د زراقې لاس مې ونیوه او له آس څخه مې راکېباسله. د وره دروازه مې ټک ټک کړه. په اول واره ټک ټک سره مې پلار راغږ کړ. درغلم هلکه، لږ صبر وکړه. د لږ ځنډ وروسته دروازه خلاصه شوه. د نجلۍ په لیدو مې د پلار سترې غیکړېغې راووتې.
زراقې ته مې کور ته د ورتګ بلنه ورکړه. زراقه مې کور ته ورننه باسله. پلار مې له هماغسې حیران ولاړ و. په اوږه مې ورته لاس واچاوه. زراقه د مور خواته کوټې ته ورغله. بابا ولې حیران شوې؟ پلار مې له ولي لاس کوز کړ او ویې ویل صفا صفا راته ووایه، ما تا باندې علم د دې لپاره وکړ تر څو ته دې پردی ناموس را وتښتوې. بابا دا پردی ناموس نه دی. نه پوهېدم، اوس یې څنګه پوهه کړم. ډېره سخته صحنه وه خو بس ورته کړل مې. بابا دا نجلۍ د ښار مشهوره ډمه زراقه ده. د بابا سترګې بیا راووتې. دا وخت مې مور خواته راغله، راته کړی بچیا دا دې څوک راوستې ده؟ تا ته خو ما ویلي و که نه چې د دین لاره پرې نږدې. دا په تا څه شوي دي؟ ګوره ابۍ، تاسې زما په خبره ځان پوه کړئ که نه. دا وخت مې پلار یوه کلکه څپېړه کش کړم. راته کړی بې غیرته انسانه چې یوه ډمه دې کور ته راوسته، نو که د خپل عزت خیال در سره نه و نو زما د عزت خیال خو به دې ساتلی و که نه. زه به اوس د کلي خلکو سره په کومو سترګو مخامخ کېږم چې زوی مې د چا لور کور ته راوستې ده؟ ها، ما سره نور څه د ویلو نه وو. دا وخت زراقه راووته. زما پلار ته یې وویل حاجي صاحب، ما خو فکر کاوه چې د یوې ډمې لپاره هم د حیا او عزت نه ډک ژوند جوړېدای شي، خو ستاسې په دې انداز لیدلو سره ما ته معلومات وشو چې ډمه وي او د ډیران مینه هیڅکله هم د منبر سره کېدای نه شي. زما مور او پلار زراقه په ډیر بد انداز سره له کوره وشړله او ورته یې وویل چې تر دې وروسته زموږ کور ته رانشي. ما علم کړی و، ځکه مې د پلار په مخ کې اوف هم نه کاوه. ډېر ژر شپه راورسېده. زه په خپله خونه کې په آرامه ویده وم. ما سره د زراقې فکر و چې هغه به اوس په کوم حالت کې وي. د وجدان عذاب نه پرېښودم او د کوره پسې راووتم. د کلي په کوڅو کې لکه د لیونو پسې ګرځېدم، ځکه چې زراقې دا ځای نه پیژانده. د ډېرې پلټنې وروسته مې په یو ځای کې د یو کور و مخې ته سور رنګ ولید چې ګوتې مې وروړې وینې وې. له کوره عجیب غږونه راپورته کېدل. یو څه وخت ورته په تمه شوم. دا وخت په کوڅه کې یو نفر تېرېده. سلام یې وکړ. ما ورته وویل دې خوا راشه هلکه. هلک راغی. پوښتنه مې ورځینې وکړه دا د چا کور دی؟ راته کړی نه پوهېږم قاري صاحب، خو یو ډول خلک ترې نه راوځي، ډول خلک ورته ځي او راځي. سمه ده، ته تللی شي. په دې خو زه هم خبر وم چې دلته ګډوډ خلک اوسېږي، خو اوس مې شک په باور بدل شو. دروازه مې ټک ټک کړه، څوک راونه واته. بیا مې ټک ټک کړه، دا ځل بیا څوک راونه واته. په کور کې لرې یو څه غږونه وو، خو څوک پرې نه پوهېدل. ما به دروازې مخه پرېښوده. په کوڅه کې ورتاو شوم. بیا مې د کور اوازونو ته غوږ ونیوه. دلته نو آواز صفا و او پوه شوم چې په کور کې دننه زراقه ده او څو تنو ظالمانو را ایساره کړې ده، ظلم ورسره کوي. زه لاړم، د ټول کلي خلکو دروازې مې ټک ټک کړې. چا ډانګ را واخیست او چا لخته. ټول د زراقې د کور مخې ته ودرېدل. د انسانانو یو لښکر جوړ شو. ټولو خلکو د حق نارې وهلې. زما مور او پلار ته هم چا خبر ورکړی و چې زوی یې خلک راغونډ کړي دي. د سادات ټي وي ټولو درنو اورېدونکو، دغه اواز زموږ د نننۍ ورځې د کیسې لومړۍ برخه چې ما سید ادریس سادات تر تاسو در ورسوله. کېدله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. که چېرې د دې کیسې دوهمه برخه هم غواړئ نو کمنټ پرېږدئ تر څو درته یې نشر کړو. نور چې هر چېرې یاست خوشحاله اوسئ. د الله په امان.